السلام علیکم ورحمت الله. خدای داسې محترم پوښتنه کړې ده چې احادیث د کول غوره دي که تبلیغ کې وتل غوره دي. دې کې شک نشته چې د علم زده کول او تبلیغ کې وتل دا دواړه ډېر اوچت کارونه دي او الله تعالی په دواړو باندې ډېر لوی اجر ورکوي او دواړه ډېر فضایل لري. خو علم زده کول دا به په تبلیغ کولو باندې د دې وجې نه غوره دي چې الله تعالی اول ترغیب علم ته ورکړی دی چې ته اول ځان پوه کړه بیا بل ته دعوت ورکړه. الله ویلي دي فاعلم انه لا اله الا الله. اول ځان په دې خبره ما په دې کلمه باندې پوه کړه چې لا اله الا الله ده، نشته دی بل په حق سره معبود مګر دغه یو الله دی. اول ته ځان په خپله په دې باندې پوه کړه بیا پرې عمل وکړه بیا د دغې کلمې بل ته دعوت ورکړه. دغه شان الله تعالی ویلي قل هذه سبیلي ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني. تو ووایه پیغمبره چې دا دین اسلام دا زما لار ده، زه دې لارې ته دعوت ورکوم په بصیرت او په پویه باندې، یعنی سره د علم ورته دعوت ورکوم په دې باندې زه پوهېږم چې دې کې څومره خیر دی نو بیا ځکه ورته نور خلک دعوت کومه. یعنی علم شرط دی د دعوت او تبلیغ دپاره چې یو سړي خپله علم نه کړي په خپله باندې څه باندې نه پوهېږي نو هغه به بل څنګه را دعوت کړي دې مسلې ته. دغه شان الله تعالی ویلي دي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ته ووایه پیغمبره آیا برابر دي هغه کسان چې هغوی پوهېږي علم حاصل کړی دی او هغه کسان چې نه پوهېږي جاهلان دي، یعنې دا دواړه برابر دي؟ نه، هېڅکله دا نه دي برابر. انما یتذکر اولو الالباب. یقینا فند او نصیحت هغه څوک اخلي چې هغه خالص عقل والا وي. دغه شان حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله تعالی د خیر اراده وکړي نو هغې ته په دین کې پویه ورکړي، په دین باندې پوه کړي نو دغه بیا غوره انسان وي د نورو نه. او چا چې د دین علم حاصل که نو بیا ورسره دعوت الله هم کوي تبلیغ هم کوي نو دا بیا د ټول نه غوره عمل دی. ځکه بیا دغه شان دعوت او تبلیغ باره کې الله تعالی ویلي دي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. څوک دی ډېر ښایسته په اعتبار د وینا سره د هغه چا نه چې هغه الله تعالی طرف ته د الله دین طرف ته دعوت ورکوي، خلک را دعوت کوي او خپله هم نیک عمل کوي او وایي چې زه د مسلمانانو د ډلې نه یم نو دا بیا ډېر غوره انسان دی چې علم هم حاصل کړی دغې علم باندې عمل هم کوي او نور هم ورته دعوت کوي. دغه شان بیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي لأن یهدي الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. چې ستا په وجه باندې ستا د دعوت په وجه باندې الله تعالی یو کس ته هدایت وکړه دا ستا دپاره د سرو اوښانو نه او د هر قسمه قیمتي مالونو نه غوره دي. نو خلاصه دا چې علم زده کول او دغه شان دعوت او تبلیغ کول دواړه غوره عملونه دي، خو علم زده کول بیا د دعوت کولو نه مخکې دی. باید اول سړی علم زده کړي او وروسته پرې عمل وکړي بیا ورته بل انسان را دعوت کړي. والله تعالی اعلم.